دا د پیغمبر دی جواب ته ګور، دا د مؤمن جوابي. قال كلا إن معي ربي سيهدين. دا ته دې سونی چې نه وی هیڅ چرته نشي کېده. ګور دی یقبو کې دنه رب العالمین دا ځای راويسته کنه راويسته الله سوي. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الله موږ دا غچ دینه خبر اوریدلی و فرعونیانو. موسی علیہ السلام سره لږ خلک وغم کمزوري او د موسی علیہ السلام په خپل رب باندې دا یقین نکره چې دوی یو بل ولیدو. الله سوي فلما تراءى الجمعان. کله چې فرعونیانو موسی علیہ السلام بني اسرائیل هغه ولیدو. الله وی قال أصحاب موسى إنا لمدركون. مخ تباشو بس دغه راورسي. موسی علیہ السلام ته دغه راولو تاوی چې موږ دیشي دغه راول اوس دغه په لکاو فوج دی دغه موږ تبو برباد کی. دا د پیغمبر دی جواب ته ګور، دا د مؤمن جوابي. قال كلا إن معي ربي سيهدين. دا ته دې سونی چې نه وی هیڅ چرته نشي کېده. ګور دی یقین ته او دی ایمان ته چې دا نه منلو خبره ده کې دې نشي چې فرعونیان دی راشي او من دی راونی سي د نشي کېده. ولې دا دوه مضبوطه خبره ده کوي ان معي ربي زما رب دی هغه مرسته کوي. تاسو ګورئ نه یونس علیه السلام ته یونس علیه السلام د مې په خېټه کې ته کې تورې تیارې وي په اوبو کې دنه رب العالمین دا ځای راويسته کنه راويسته. الله سوي فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الله موږ دا غچ دینه خبر اوریدلی و او هغه موږ د غم نه راويسته. خاطر شو ګوري نه خبره د غار روانه ده ندی کوم ته هغه راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې هجرت په لار روان شو او غار کې دنه ناس او دوی مزرسو کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د مشرکین په ذکر زیدو رالو د غار په خواږه کده دو برد. ابو بکر صدیق رسول ته یا رسول الله کې یو بګي خپل خپل دوګ د مونږ بوینی نه. الله سبحانه وتعالى هم هغه خبره کوي وی اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. کله چې کافرانو دوی سود وکسانو الله وی دوی بغار کې اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. خپل مرګري ته سوي ويریګم غم کو د موږ رسول ته موږ زموږ رب ته رسول صلی الله علیه وسلم په ټیم کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه الله سبحانه وتعالى راغزینه ابو څنګه بچو که مشرکین دغه ټیم کې دغه ځکه توحید خو دی ولیدو ویني له بګلار مدینه ته ورسېد. لنډه دا خو د موضوع ځان له خو لنډه دا چې د رب العالمین سره بیتي ساتین استاد سره سختي وسیږي دا وسانیش. وګور دې ته چې درې کسان دي او یو غټ راوړل او غاری بالکل بن کو رب العالمین دا غار آزاد کو روان شو. ولې ځکه الله سره رابطه وکړه دا په زور نه کېده. دغه ټیم کې کدوې ټول دنیا د پیسې را جمع کړي پیسې به ورکولې چاله او کړي دوی نسبم زور او کدوې واسطې مغټي وي د مخلوقات سره خو هیڅ نه کیږي. او چې رب العالمین سره واسطه هغه سره رابطه مصیبت څه شو ختم شو. دویم درس د دې قصې نه هغه د چې اخلاص پکار دی په عمل کې. اخلاص یو دغه عمل چې انسان دې لپاره کوي چې بس یو قرض غونډه کې دی یو بوج دی بس ختموي یا د چا د خود لپاره چې پلانې زما صفاتو کې یا د شهرت لپاره یا د تنخواه او د پیسو لپاره او یو هغه عمل چې خالص د رب العالمین لپاره. دا مؤمنان د درې کسان چې الله سبحانه وتعالى د غار نه راوستو د اخلاص تل سره راوستي د درېونو چې خپل عمل ذکر کو د عمل خالص او ذکر ول فائدہ ورکړه. نو کوشش دا کوي چې خپل اعمال د رب العالمین لپاره خالص وګرځوي.
عمل کې اخلاص راوسته د سلفونو دا خبره نقل چې دې خبرې زمونږ ملامه ته کړې ده د عمل کې اخلاص راوسته ډېر ګران کار ځکه ته د قسم سوچونه راځي قسم سوچونه وایي کړه عمل کې غونه ده د سوچ به برقرار ساتي چې د عمل چې کوم د صرف او صرف چا لپاره کومه د رب العالمین لپاره کوم نو په دې کې اخلاص او الله په قران کې وایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء دې ټول خلکو ته الله سبحانه وتعالى دا امر کړی چې بندگی کوي زمانو په اخلاص سره وکوي فمن كان يرجو لقاء ربه سوچ چې خپل رب سره ملاقات غواړي فليعمل عملا صالحا او ول دي عمل د رسول په طریقو کې یو شرط دی ولا يشرك بعباده ربه احد او په عبادت کې به اخلاصي د الله سره وسوک نه شریک کوي درېمه فائدہ واره وسیله جوړول رب العالمین ته دا به وګړه موضوع د سی اشاره کوم ټیم دومره نشته مې سره مخه ته خبرې ډېری پاتې دي وسیله په دوه قسمه یو جایز او یو منع او جایز وسیله د به یو څو قسمه اولنی جایز وسیله دا چې انسان رب العالمین ته د الله د نومونه دغه د نومونه او صفات وسیله کی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د الله سبحانه وتعالى خواږه نومونه دي نو الله په دې باندې رابلی الله ته دغه نوم وسیله کول دغه صفت وسیله کول دا جایز دي دویم هغه وسیله جایز ده چې ته یو نیک انسان ژوندې مړنه یو نیک انسان ژوندې انسان ته هغه به زوري شوغه ته وې چې زماده لپاره د الله نه دا وواړه دی ژوندې ته وې او دلیل باغی باندې دلیل ک یوسف علی السلام رونو چې خپل پلار ته ویلو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا زموږ پلار د الله نه زموږ د لپاره زموږ د ګناهونو بخانه وواړه نور به مثالونه شته خدای یو دلیل به پوره دی دریم جایز وسیله ده چې انسان خپل نیک عمل الله ته وسیله کی او په باندې غیر دلیل د ټوله قصه ده چې دوی د خپل اعمال الله ته وسیله کړو قران کې په دې باندې دلیل شته الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو خبره کوي الذين يقولون ربنا اننا آمنا مؤمنان خلک دي چې هغه الله مونږ ایمان راوړل فاغفر لنا ذنوبنا زمون ګناهونه وبخه د ایمان دلاسه زمون ګناهونه وبخه ایمانی وسیله کو الله ته چې دې لازم ګناهونه وبخه خپل نیک عمل وسیله کول الله ته هم موږ وسیله کول الله ته زه خپل ځاني ک سګرته چې وسیله کنه زه کوم یو دي عمل الله ته وسیله کوم چې دا ماته زوجت عمل ښکاری غسري بدغه وي چې الله مونږ ته تاسو محبت او استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت دته ته وسیله کو او مونږ وبخه چې نور کې خپل اعمال ته وګورو نکم یو دي چې عمل چې ستاسو یقین دی ته الله ته وسیله کې او د ډیر اوچت عمل ته کړي هر انسان د خپل ځان ته وګوري د درې انسانان چې کوم د اوچت انسانان دوی دا خاص عمل خاص به ذکر کو دا ډیر اوچت دي څوک کولای شي په دې باندې نورم درېشتي چې عمل وسیله کول جایز دي د درې قسمه وسیله د جایز وسیله ده من وسیله هغه ده چې ته التوسل بالذوات هغه ته ویل کی چې چې ذات الله ته وسیله کوي یا الله ما د پیغمبر په حق باندې وبخي د پیغمبر د مخه مې وبخي نه دا حرام ده او بدعت ده او یو هغه وسیله ده چې ته زی او د مړی ته وي چې زما د پاره دا چل وکا دا کار په مکه په مشرکینو کې وسم په مشرکینو کې شته الله دغه مبارک وی کله چې هغه ته ویل شي چې الله نه له بل څه چې مو نو دوی سوي هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا مړي موږ د دوی بندګی نه کوو خو دوی زموږ شفاعت کوي الله ته زموږ خبر رسي نه سو مشرکین دغه وی کنه وی هم دغه ما نعبدهم موږ د دوی بندګي وای نه کوو الا ليقربونا الى الله زلفا مگر چې الله ته موږ لګ نږدې کې موږ ګناګار یو موږ نشو رسیدای الله ته نو موږ خپل خبره دوی ته کو دوی چاته وکي دوی الله ته وکي نو د مړو نسغ وخته او غول خپل حاجتونه ولو د شرک ته او کفر دی او کدا به کې نه لکه مړو نسنه غواړي خو صرف دې سوي چې د پلاني په حق مو وبخه د پلاني د مخه مو وبخه نه د به د حرام کار کوي بدعت ناروا کار دی حدیث کې راځي چې د عمر په وخت کې په مدینه کې بارانونه نه کېدو سوکړو نو هغه لاړو په عباس رضی الله عنه بس رسول په تر بس او هغه ته وی زموږ د پاره د الله نه باران طلب وکا باران وغواړ او به دا وی الله وی چې کله ست پیغمبر ژوند دی نو موږ باغته وی داغه د دعاګانې موږ ته وسیله کولې اوس هغه نشته موږ داغه تر راوسته
دي کې دوه فائدې نیک انسان دعا وسیله کول چې ژوند دی دغه کې ثابت شو چې عباس رضی الله عنه ته وي زموږ لپاره وواړ او دویم دا کبیل پرز مړې وسیله کول الله ته جایز وي نو دوی به ولې عباس رضی الله عنه چې دا غره ولي خو دې شي ویلو چې یا الله په موږ باندې باران راوړو د چا د برکته د رسول صلی الله د برکته دا غدمه دې شي به ویلو خو دې شي ونه نو وسیله د درې قسمه وسیله د جایز دعاګانو کې